السلام علیکم. د پوهې مکتب ملګرو، نن در سره یو موضوع شیر کوم چې هغه ته وایي شعور، او چې شعور څه ته وایي. ملګرو، د شعور مطلب دا دی چې پوره بیدارۍ سره، پوره هوش او حواس سره چې انسان یو خیالي تصویر جوړوي، نو دا د ده شعوري تصویر وي، او دا شعوري تصویر د ده په ګرفت کې وي، د ده په لاس او اختیار کې وي. خو د شعور په دې خانه کې چې کوم معلومات پراته وي او د ده په اختیار کې وي، نو د دې نه علاوه د انسان په داخلي جهان کې یوه بله خانه هم ده چې هغه د انسان په اختیار کې نه ده، یعنی هغه د انسان په مرضۍ باندې نه وي، او هغه د انسان د عقل مطابق نه وي. هغه ته مونږ څه وایو؟ هغه ته مونږ وایو تخت شعور. تخت شعور دا مطلب دی چې د انسان په دې ټول ژوند کې ځینې مشاهده او ځینې معلومات را جمع کېږي، نو هغه خو د انسان په وجود کې موجود وي، نو موږ چې د هغه د معلوماتو د خزانې نه کوم څیز را اخلو، نو هغه چې کله مونږ په خپل عقل و خواصو سره پیش کوو، نو ګویا دا مونږ د شعوري عمل نه تېرېږو. خو که تاسو سوچ وکړئ چې کله انسان وده وي، نو د هغه شعور هم وده وي، د هغه شعور فعال نه وي، خو هغه تخت شعور کې یې ځینې معلومات پرته وي. نو که تاسو وګورئ زمونږ په خوبونو کې هم زمونږ د ژوند سره تړلي معلومات په غیر منظم شکل کې راځي، او په غیر منظم شکل کې داسې راځي چې زمونږ شعور فعال نه دی، او هغه د هغه معلوماتو د غلبیل نه چاڼ نه کوي، چاڼ یعنې د هغه چاڼ نه تېرېږي نه، نو ډېرې ګډې وډې خبرې راشي، یعنې په خوبونو کې ډېرې ګډې وډې خیالات راشي، خبرې پکې راشي، او د هغه شعور نه ډېر غیر منظم معلومات راوچت شي. نو د دې مطلب داسې و چې زمونږ سره د شعور نه علاوه یوه بله خانه پرته ده چې هغه د معلوماتو خزانه ده، او په هغې کې معلومات پرته دي، او هغه د تخت شعور خزانه ده، او هغه صرف په هغه حالاتو کې معلومات راوچتېدی شي کله چې د شعور فعالیت خاموش وي. او دغه شان چې کوم لاشعور دی، نو دا لاشعور داسې نفسیتي عمل دی چې هغه د تخت شعور نه هم لاندې دی. لاندې مطلب دا چې زمونږ څومره د اب نارمل خلک دي، د اب نارمل مطلب دا چې د ځینې خلکو هوش او حواس په ځای نه وي، او هغه د لاشعور نه چې شعور ته کومې خبرې راوړي، نو هغه هم انتهایی غیر منظم وي، او ځینې خو دومره زیات شي چې هغه ته مونږ لیوانیا یا پاگل وایو، او ځینې داسې خیالات وي یعنې د عام انسانانو نه څه ډېر بدل وي، او ته به ورته حیران پاتې شي. نو دا هغه عمل دی چې د ده په لاشعور کې ځینې داسې خبرې پرتې وي چې هغه نه د ده په ګرفت کې وي، او نه د ده په تخت شعور کې وي، او نه د تخت شعور په ګرفت کې وي، بلکې د دې نه ماهواره څه څیز دی. نو هغه ماهواره دا سوچ چې کوم جهان دی، نو هغې ته مونږ لاشعور وایو. نو دغه د نفسیاتو اصطلاحات دي، او دا د یو فنکار، د یو شاعر، د یو مصور چې د دې دغه درې واړه عملونو نه تېرېږي، ځکه چې شاعر، ادیب، فنکار چې وي، نو دی د عام انسانانو غوندې نارمل سړی نه وي. د ده سوچ او معلوماتي خزانه یا دننه جهان، هغه صلاحیت، هغه د عام انسانانو نه ډېر بدل، ډېر اوچت او ډېر بلاتر وي. یعنې یو غیر شاعر سړی که ډېر هم قابل شي، هغه سړی پی ایچ ډي هم وکړي یا یې کړي وي، او ساینسدان هم وي، خو که تاسو هغه ته ووایئ چې ته یو شعر ما ته جوړ کړه، نو هغه شعر نشي جوړولی، ځکه چې هغه د شعور، لاشعور او تخت شعور په خزانه کې هغه صلاحیتونه
الله تعالی نه دی ایښي، یعنی نه دی اچولی چې کوم د شعر جوړولو دپاره وي. نو د دې مطلب دا شو چې د نارمل خلک نه دي، دا د نارمل نه بالاتر جونیر خلک دي. یعنی نارمل نه دي، دا د نارمل نه هم بالاتر جونیر خلک دي. نو مونږه د شعور او لاشعور او تحت شعور دا عموما د فنکارانو، یعنی د فنکارانو مطلب دا دی چې شاعر، مصور، موسیقار یا د هغه انسانانو چې هغه د عام انساني سطح نه اوچت کار کولی شي، نو دا د هغوی په کار راځي. خو د شاعر ډېر شعور او لاشعور سره کار وي. دا لنډه شان تبصره وه، تاسو سره په شعور شریکه کړه. د راتلونکي پروګرام پورې اجازت غواړم. د لوی الله په امان.